د یو غره په یوه لوړه برخه باندې یو باز کور درلود. د باز په دغه کور کې یو 4-5 هګۍ وې. یو وخت د یو مشکل طبیعي طوفان یا زلزلې په وجه یوه هګۍ د غره پای ته د غره بیخ ته چې هلته د چرګانو ځای و راولوېده. چرګانو دا لوېدلې هګۍ له ځان سره خپل کور ته یوړه او هلته یې د نورو هګیو سره یو ځای کېښوده. یوې مشرې چرګې ته یې د هغې د ساتنې وظیفه ورکړه. هګۍ یې ګرمې وساتلې. د وخت په تېرېدو هګۍ ماتې سوې او ښایسته بچیان ځینې راووتل. نو دا خو طبیعي ده چې نور ټول د چرګانو بچیانو خو یو د باز زوی و پکې. د باز زوی له خپلې کورنۍ سره ډېره مینه لرله. له هغوی سره به یې د غره په لمنه کې لوبې کولې. خو یوه ورځ یې د لومړي ځل لپاره ولیدل چې د دوی د سر له پاسه نور مرغان الوزي. د باز زوی د خپلې کورنۍ د غړو څخه پوښتنه وکړه چې دا لوړ چې الوزي دا څه شی دی یا دا څوک دي؟ نو هغې ورته وویل چې دا په مرغانو کې د ډېر عظمت، شان او شوکت لرونکي مرغان دي چې بازان نومیږي. وایي د باز زوی ورته وویل چې که دا شان، شوکت او عظمت په الوتلو کې نو دا کار خو زه هم کولی شم، زه هم الوتلی شم. نو چرګانو د ده په دغه خبره باندې چې هغوی ته یو کمعقلتوب یا بېعقلتوب ښکاره سو، د ده په دغه کمعقلۍ پورې یې وخندل او ورته ویل چې موږ چرګان یو او د چرګانو په فطرت کې تر 10 ثانیې غالبا 15 ثانیې اضافه الوتل نشته. موږ د الوتلو لپاره نه یو. موږ چرګان یو، د چرګانو غوندې باید ژوند وکړو. خو د باز زوی ته له دننه ویل کېدل چې ته چرګ نه یې، د دوی خبرې مه منه، ته والوځه. د باز زوی به چې بیا کله د الوتلو خبره کوله نو هغوی به د ده په دغه خبرو پورې خندل. همدا خنداوې وې، همدا د هغوی منفي نظرونه او خبرې وې چې د باز زوی کرار د الوتلو فکر له ذهنه ویست. د یو عادي چرګ غوندې ژوند وکړ او د یو عادي چرګ غوندې له دنیا ولاړ. د باز زوی که مازې وزرونه خلاص کړی وی الوتلی سوی. هر انسان ټولنې ته نابغه راځي، خو له ټولنې سره د ټکر له امله بدلیږي. دا اوس چې تاسې زما خبرې اورئ، په تاسې کې هیڅ داسې انسان نشته چې هغه د یو فوقالعاده او ځانګړي استعداد خاوند وي. خو یا د کورنۍ د غلطې مشورې او پرېکړې له امله، یا د غلطو ملګرو له امله، یا په اصطلاح د همغه چرګانو ملګرو له امله چې ستاسې په وړتیاو پورې خاندي، تاسې په هغه برخه کې د نبوغ فکر له ذهنه باسئ او کرار د یو عادي انسان غوندې ژوند کوئ او د عادي انسان غوندې له دنیا ځئ. هېڅکله د چا خنداوو ته مه ګورئ. کوښښ وکئ، هڅه وکئ په خپل ځان کې استعداد تشخیص کئ، په هغه باندې کار وکئ او هغه موقف ته ځان ورسوئ چې تاسې یې وړتیا لرئ.